د پاکستانی پوځي رژیم لخوا د کشمیریانو قتل عام हो चुके हैं और बेशुमार लोग शहीद हो चुके हैं। देख सकते हैं ये पाकिस्तानी फोर्सेस की बर्बरियत और क्या ना पाकिस्तानी फोर्सेस की फायरिंग से जो है ना ये देखें किस तरह नौजवानों को दोस्तों हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं भाई। کوم روغتونونه چې په کشمیر کې موجود دي ټول د پاکستان د پوځي رژیم په لاس کې دي او هغه زخمیان او هغه ټپیان چې په دغه لاریونونو کې د پاکستان د پوځي رژیم لخوا په نښه شوي دي، زخمیان دي، ټپیان دي، هغوی ته نو اجازه نه ورکول کېږي تر څو پورې روغتونونو ته لاړ شي. और हमारे भाई जख्मी भाई ये देखें ज़मीन पे पड़े हुए हैं, ये हालात हैं हमारे और इन जालिमों के कब्जे में हमारा अस्पताल है भाई। وروسته تر هغه چې حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړي په زرګونه خلک پلازمینې مظفرآباد په لور باندې راوخوځېدل او ډېر اوږده لاریونونه یې ترسره کړل. मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये हम शायद हिंदुस्तान के साथ लड़ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तानी फोर्सेस है। मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान की फौज हमलावर है हम पे, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी हुक्मरानों को और पाकिस्तानी जनरलों को। ये हम कश्मीरियों पे लहते लोगों पे गोलियां चला रहे हैं। درنو لیدونکو سلامونه، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زه امین الحق امین یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د 2026 کال په پیل سره په کشمیر کې په مختلفو سیمو کې لاریونونه پیل شوي دي او دا لاریونونه هغه مهال پیل شو چې د کشمیر خلکو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره له دولت څخه غوښتنه وکړله. د کشمیري ولسونو مشري چې مشري د جمو کشمیر جوائنٹ عوامي الیکشن کمیټې مشر په غاړه باندې ده. له حکومت څخه یو څه اساسي اقتصادي، سیاسي او ټولنیزې غوښتنې درلودلې. دوی ویل چې هغه حقوق چې نورو پاکستانیانو ته په پاکستان کې ورکول کېږي دوی ته نه ورکول کېږي. لویه ستونزه او لویه غوښتنه د کشمیر د خلکو دا وه چې هلته چې کومې 12 چوکۍ د کډوالو دي هغه باید لغوه شي. په کشمیر کې د کډوالو مسله له هغه وخت راپیل شوې ده چې کله د مقبوضه کشمیر یعنی هغه کشمیر چې د هندوستان په واک کې دی له هغې څخه مسلمانان جمو کشمیر یا آزاد کشمیر ته چې د پاکستان په ولکه کې ده راکډه شول او دوی ته د سیاسي واک د ترلاسه کولو لپاره 12 چوکۍ ورکول شوې. تر ټولو لویه او سیاسي غوښتنه هم دغه وه. په ځانګړي ډول په کشمیري اسمبلی کې د هغو کډوالو ځانګړي 12 چوکۍ چې دوی ته ورکول شوي کډوالو ته البته هغه لغوه شوي. پاکستان اوس کوښښ دا کوي چې دغه چوکۍ د سیاسي اهدافو لپاره دغه کډوال شوو خلکو ته ورکړي. ولس وایي چې دا چوکۍ په اسلام آباد کې د واکمنو ګوندونو لخوا د کشمیر د حکومت د جوړېدو لپاره کارول کېږي. یوه بله اساسي غوښتنه هم د برېښنا غوښتنه ده چې دوی غواړي چې برېښنا دې ورته او د هغه د تولید د اصلي بیه چې کومه ده هغه باید ورکړل شي. او په اوس وختونو کې د برېښنا یا د برق هغه قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي دي او بل د هغه د خوراکي توکو په تیره د غنمو بیه چې ډېره زیاته لوړه شوې په دې باندې انتقادونه ترسره کېدل. همداشان د امتیازاتو د کمولو مسله وه چې سیاسي اشرافو، وزیرانو، لوړپوړو، پوځي، ملکي چارواکو د وړیا موټرو او د برېښنا او د نورو بې ځایه امتیازونو درلودونکي وو. دوی ویل چې دا باید ختم شي او همداشان د کابینې اندازه باید هم راکمه شي. د اوبو غوښتنه هم همدغه ډول وه. د انرژۍ او د برېښنا پروژې د عوایدو ونډه وه او همداشان کوم چې په کشمیر کې موقعیت لري او ډېری وخت پاکستانیان ورڅخه ګټه اخلي. که د لاریونونو مسلې ته راشو
کله چې دغه غوښتنې ونه منل شوې د پاکستان د پوځ لخوا، ځکه کشمیر یوه نیمه خپلواکه سیمه ده او له پیله تر اوسه پورې همدغه نیمه خپلواکي ساتلې ده. خو په یو نه یو ډول باندې د پاکستان د پوځي رژیم لخوا دغه سیمه اوس په کنټرول کې راغلې ده او دوی دغه سیمه کنټرولوي. په 2024 او 2023 کال کې لومړی ځل پراخ لاریونونه په اکتوبر میاشت کې البته د 2023 کال پیل شو. همداشان د سختې ګرانۍ او د برېښنا د بیو د لوړېدو او د مالیاتو په غبرګون کې دغه لاریونونه پیل شو. د 2024 کال په مارچ کې بیا وروسته تر هغه چې حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړې، په زرګونه خلک پلازمینې مظفرآباد په لور باندې راوخوځېدل او ډېر اوږده لاریونونه یې ترسره کړل. په دې لاریونونو کې سختې نښتې هم وشوې چې تقریبا 4 تنه پکې ووژل شول او 40 میلیارده کالدارې سبسایډي بیا د پاکستان پوځي رژیم د هغې لپاره منظور کړل. په 2024 کال کې یو ځل بیا دغه لاریونونو زور اخیستی دی او یو نوی پړاو او یو نوی ګام په دغه برخه کې اخیستل شوی دی. د آزاد کشمیر سترې محکمې د کډوالو 12 څوکۍ د ساتلو پریکړه وکړله چې دغه څوکۍ باید وساتل شي، کډوالو ته باید ورکړل شي او خلکو د 2024 کال په جون او جولای میاشت کې بیا د ټولبندي او د لاریونونو غوښتنه وکړله او د ټولبندیز البته امنیتي ځواکونو سره یې نښتې پیل کړلې. په دې کې ډېر کشمیریانو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله چې اوس هم دغه لاریونونه ادامه لري. موږ ته هغه انځورونه هم را رسېدلي چې په اوس وخت کې د پاکستان د پوځي رژیم لخوا د سیمې خلک ټکول کېږي، ځپل کېږي او د لاریونونو په وخت کې په هغې باندې اوښکې بهونکی ګاز او همدا ډول د درنو سپکو وسلو ډزې کېږي. دغه انځورونه په ګډه سره ګورو ځکه یو ډېر زړه بوږنونکی حالت دغلته رامنځته شوی دی. ډېری خلک چې هلته اوسیږي په ویرې او ترس کې اوسیږي او ډېری هغه خلک چې په لاریونونو کې ګډون کوي د دوی غوښتنه دا ده چې د دوی حقونو ته باید ځواب وویل شي او باید د دوی غوښتنې ومنل شي. کوم انځورونه چې را رسېدلي دي واقعیت هم ډېر زړه بوږنونکي. ورځو دغه انځورونه په ګډه سره ګورو. دا هم هغه لومړني انځورونه دي چې تر موږ را رسېدلي دي او د لاریون کوونکو لخوا د لومړي ځل لپاره چې کله دوی لارو ته راووتل او ویې غوښتل چې په لاریونونو باندې لاس پورې کړي. او دا هم هغه انځورونه دي چې په لومړیو کې اخیستل شوي او تر موږ را رسېدلي دي. تاسې کتلی شئ چې په ډېره لویه کچه باندې کشمیریان راوتلي سرکونو ته او هغه ځایونو ته چې ډېری وخت ورڅخه د جشنونو په وخت کې ګټه اخیستل کېږي. او دا هم هغه انځور دی چې د سیمو اوسېدونکو لخوا اخیستل شوی دی. په کشمیر کې واقعیت یو داسې حالت رامنځته شوی چې جګړه ییز حالت دی. له درنو او سپکو وسلو څخه ګټه اخیستل کېږي. دغه انځورونه چې اوس یې تاسې ګورئ واقعیت هم یو ډېر خواشینونکي انځورونه دي. د کشمیر د خلکو هغه وینه چې په ځمکه باندې پرته ده او د پاکستاني رژیم د پوځیانو لخوا وشتل شوي دي، هدف ګرځېدلي دي او بیا ځان ته راړولی دی. هغه دغه ده چې یو خو د کشمیریانو د قتل عام موضوع ده. دومه موضوع بیا دا موضوع ده چې کوم روغتونونه چې په کشمیر کې موجود دي ټول د پاکستان د پوځي رژیم په لاس کې دي او هغه زخمیان او هغه ټپیان چې په دغه لاریونونو کې د پاکستان د پوځي رژیم لخوا په نښه شوي دي، زخمیان دي، ټپیان دي، هغوی ته نو اجازه نه ورکول کېږي تر څو پورې روغتونونو ته لاړ شي او هغه سهولتونه چې هلته موجود دي د هغې څخه ګټه واخلي. دا هم هغه انځور دی چې زخمیان راوړل شوي دي روغتون ته، خو له روغتون څخه د باندې د سیمې د اوسېدونکو لخوا ورته سترنجې هوارې شوي دي او هلته پراته دي. ځکه په د روغتون په دننه کې د پاکستان پوځي رژیم هلته پوستې جوړې کړي دي او همالته اوسېږي او چاته اجازه نه ورکول کېږي د دغه روغتونونو څخه ګټه واخلي. تاسې کتلی شئ دغه انځورونه واقعیت هم
ډیر یو بد حالت رامنځته شوی دی. یوازې په کشمیر کې دغه موضوع نه ده، په بلوچستان کې هم ورته حالت موجود دی چې وخت نا وخت د بلوچستان خلک هم دې په تړاو باندې خپلې اندېښنې ښیي. او دا هم هغه ویډیو ده چې زموږ کشمیري ورور په نشر باندې رسولې، د نړیوالو رسنیو څخه، د نړیوالو سازمانونو څخه، د حقوق بشر څخه غوښتنه دا کړې ده چې باید د دوی غوښتنو ته ځواب وویل شي او دغه ظلم او بربریت چې دلته موجود دی دا له منځه یوسي. दोस्तों हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं। भाई खुदा रहा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो, जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज़ निकली ना वो कश्मीरियों का लहू था भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे, खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। تاسې دغه کشمیري ورور خبرې واورېدلې، وقت هم ډېر یو دردونکی حالت هلته رامنځته شوی دی. ځینې انځورونه چې له کشمیر څخه په نشر باندې رسېدلي دي هغه په ښکاره باندې دا څرګندوي چې د پاکستان پوځي رژیم هلته څه روان کړي دي او د هغه خلکو سره دوی څه ډول برخورد کوي. دغه هم هغه ویډیوګانې دي چې له سیمې څخه موږ ته رارسېدلي. تاسې کتلی شئ یو داسې حالت هلته موجود دی چې فکر او تصور دا کېږي چې د دوو هیوادونو ترمنځ یوه لویه جګړه رامنځته شوې ده. په خلکو باندې د درنو او سپکو وسلو کارول واقعیت هم دغه لاریونونو هغه څېره په بشپړ ډول باندې بدله کړې ده. دا هم هغه د اوښکې بهونکو ګاز له امله چې کوم دلته هغه کشمیریان ورونه دي هغوی شکایت کوي او تاسې انځورونه هم کتلی شئ. واقعیت هم ډېر یو بد انځور رامنځته شوی ده هلته. دا د پاکستان د پوځي رژیم لومړی ځل نه ده چې دغه ډول وحشت او دهشت ترسره کوي. په وار باندې دوی دغه کړنې ترسره کړي تر څو پورې دوی وکولی شي خپل ناجایز حکومت هلته ځواکمن وساتي. په کوزه پښتونخوا کې هم ورته اعمال د پاکستاني د پوځي رژیم لخوا ترسره شوي دي. په مختلفو شکلونو باندې عملیات ترسره شوي دي، بمبارۍ ترسره شوي دي، خلک کډوال شوي دي، د سیمې خلک له خپلو کورونو څخه ویستل شوي دي، د هغوی میرمنې، ماشومان، کوچنیان، لویان، سپین ګیري په واورو کې له هغو سیمو څخه ویستل شوي دي. همداشان بلوچستان ته لاړ شو، هلته هم په بلوچستان کې هغه ظلم چې د پاکستان پوځي رژیم لخوا له بلوچانو سره شروع دی هلته هم ورته انځور موجود دی. همداشان که دې خواته راشو له افغانستان سره د دوی دغه وروستۍ جنګونه او په اوس وخت کې د افغانستان په داخلي چارو کې دوی لاسوهنې، نو که عموما وکتلی شي د پاکستان پوځي رژیم په ورته مهال کې څو ځایه خپل دغه ناروا کړنې شروع کړي دي. یو ځای په خپل ولس باندې خیبر پښتونخوا کې، دوم چې بلوچستان چې هغه ازادي غوښتونکي خلک دي هغوی هم نه غواړي چې د پاکستان سره الحاق شي او پاکستان سره یو ځای واوسېږي. نور له دې وروسته غواړي چې باید جدا شي. همداشان کشمیریان چې هم د خپلو حقونو لپاره وخت نه وخت غوښتنې کوي، لاریونونه کوي. او دا دریم ځل ده چې لاریونونه ترسره کېږي په کشمیر کې او دوی کوم سیاسي، ټولنیز او اقتصادي حقونه چې دوی د پاکستان څخه غواړي، که څه هم دغه سیمه یوه نیمه خپلواکه سیمه ده، خو بیا هم دوی ته اجازه دا نه ورکول کېږي چې د خپلو حقوقو څخه برخمن شي. که د کشمیر د رامنځته کېدو یا د پاکستان سره د یو ځای کېدو هغه شالید ته وګورو، په 1940 کال کې برطانوي هند له ویش وروسته کله چې کشمیر یوه نیمه خپلواکه شاهي ریاست و، ډېری نفوس یې مسلمانان و. او د کشمیر راجا یعنی هری سینګ غوښتل چې مستقل پاتې شي دا ځای.
د 1940 کال په اکتوبر کې د پاکستاني غاړې څخه پر هیواد باندې د قبایلي لښکرو برید وشو. هند هم همدغه ډول په دې برید کې مداخله درلودله. د قبایلو د پرمختګ د مخنیوي لپاره راجا له هندوستان څخه د مرستې غوښتنه وکړله، همداشان او د الحاق سند یې چې و له هندوستان سره لاسلیک کړل. د هند او پاکستان ترمنځ لومړۍ جګړه هم د همدې له امله رامنځته شوه او بیا د ملګرو ملتونو د لخوا د هند او پاکستان ترمنځ لومړۍ جګړه هم د همدې جګړې له امله رامنځته شوه او چې بیا د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب باندې وربند رامنځته شو. کشمیر بیا په 2 برخو وویشل شو. اوسني وضعیت ته که وګورو، هغه سیمه چې اوس د پاکستان تر واک لاندې ده، آزاد کشمیر یا آزاد جمو او کشمیر چې ورته وایي، همداشان د ګلګت بلتستان په نوم باندې هم یادېږي. دا سیمه په رسمي توګه د پاکستان صوبه نه ده، بلکې یو نیمه خپلواکه دریځ لري او دفاعي او بهرنیو چارو او د امنیت کنټرول بیا په بشپړ ډول باندې د پاکستان د پوځي رژیم په لاس کې دی. که د ستراتیژیک اهمیت په اړه باندې وغږیږو، د پاکستان لپاره دغه سیمه یوه ډیره لویه ستراتیژیکه سیمه ده. محمد علي جناح هم کشمیر د پاکستان د شا رګ بللی و او ویلي و چې دا سیمه د پاکستان لپاره ډیره مهمه او حیاتي سیمه ده. د پاکستان د کرنې او اقتصاد لپاره تر ټولو مهم سیندونه لکه د سیند د جهلم او پنجاب له کشمیر څخه سرچینه اخلي او د پنجاب لپاره یوه ډیره د اوبو یوه تر ټولو لویه سرچینه هم کشمیر ګڼل کیږي. همداشان په دغه سیمه کې کنټرول چې د پاکستان د پوځي رژیم دی او د اوبو کنټرول هم او د امنیت کنټرول هم د پاکستان په لاس کې دی. که د کشمیر هغه جیوپولیټیک موقعیت ته راشو، کشمیر یوازې یو ځمکنۍ لاره چې د پاکستان له چین سره نښلوي، دا لاره نه ده، بلکې د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز هم همدغه سیمه ده چې د چین ته د ګوادر لارې بندر او همداشان د هند بحر ته لاسرسی هم د همدغه کشمیر له لارې کیږي. دا سیمه د هندوستان په مقابل کې یو طبیعي دفاعي غرنی دیوال دی. د دې سیمې په درلودلو سره پاکستان د هند پر وړاندې یو ستراتیژیک لوړوالی ساتلی دی چې کله هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ جګړه رامنځته کیږي نو د کشمیر هغه غرونه د دوی لپاره یو ستر سپر ګرځېدلی دی. د آزاد کشمیر په نقشه کې که وګورو، یو داسې ریاست په توګه ښودل شوی چې خپل ولسمشر، لومړی وزیر او اسمبلي باید ولري. خو د دې سیمې کشمیر کونسل چې دی چې مشري د پاکستان د لومړي وزیر د اوسنی چې کوم یو د شهباز شریف په غاړه ده، اصلي واک اوس ټول د دوی په لاس کې دی او هیڅکله هم دوی ته د حق نه ورکول کېږي چې دوی د خپلو سهولتونو او هغه امکانات چې هلته موجود دي هغې څخه ګټه واخلي. خو په اوس وخت کې کوم څه چې موجود دي او د کشمیر خلک زغمي، هغه دا دي چې د پاکستان د پوځي رژیم لخوا دغلته یو ځل بیا ظلم او بربریت شروع شوی دی. ډیری کشمیریان په شهادت باندې رسیدلي دي او لا هم د دې تعداد کې د زیاتوالي امکان شته دی. موږ کوښښ کوو چې همدغه مسله په بشپړ ډول باندې وڅېړو او ورسره نږدې پاتې شو او تاسې هم د دې موضوع له جریان څخه خبر کړو. تاسې هم یاد در سره وڅارئ، موږ هم له تاسو سره یو.